Afghan English Academy. السلام علیکم ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش 10 داسې مهم لغاتونه وایم چې هغه ستاسو په روزمره انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي او د هر انګلیش لغت معنا به هم درته کوم او د هغه مثال به هم درته وایم چې ستاسو لپاره نور هم اسانه شي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو زمونږ لومړنی لغات دی کیرلیس. کیرلیس ویل کېږي ملګرو بې پروا. بې پروا انسان ته کیرلیس ویل کېږي. څه دی؟ اگزامپل یعنې مثال ته وګورئ. A careless driver caused the accident. یو بې پروا موټر چلوونکي حادثه رامنځته کړه. A careless driver یو بې پروا موټر چلوونکي caused the accident حادثه یې رامنځته کړه. accident ویل کېږي حادثې ته. ملګرو زمونږ بل لغات چې دی هغه د ګریډي. ګریډي ویل کېږي لالچي انسان ته. لالچي انسان ته ګریډي ویل کېږي. څه دی؟ اگزامپل مثال ته وګورئ. Don't be greedy, share your food. لالچي مه اوسه، خپل خواړه شریک کړه نور سره هم. دا مطلب دی. څه دی؟ ګورئ don't be greedy لالچي مه اوسه، share your food خپل خواړه دې شریک کړه نور سره. بل لغت ملګرو کاورډ. کاورډ ویل کېږي بې زړه. بې زړه انسان ته کاورډ ویل کېږي. څه دی؟ مثال ته وګورئ. He is a coward who avoids dangers. هغه یو بې زړه دی چې له خطرو ډډه کوي. He is a coward هغه یو بې زړه دی. Who avoids څوک چې ډډه کوي dangers له خطرو څخه. dangers ویل کېږي خطرو ته. بل لغت ملګری rude. rude ویل کېږي بې ادبه. بې ادبه انسان ته rude ویل کېږي. څه دی؟ اگزامپل مثال ته وګورئ. She was rude to the teacher. هغې له ښوونکي سره بې ادبي وکړه. She was rude هغې بې ادبي وکړه to the teacher له ښوونکي سره. بل لغت ملګرو angry. angry ویل کېږي غوسه. غوسې ته angry ویل کېږي. څه دی؟ په غوسه کېدل. اگزامپل مثال ته وګورئ. He gets angry when someone lies to him. هغه په غوسه کېږي کله چې څوک ورته دروغ ووایي. He gets angry هغه په غوسه کېږي when someone lies to him کله چې یو څوک ورته دروغ ووایي. بل لغت ملګرو selfish. selfish ویل کېږي خودغرضه. selfish هغه کس ته وایي ملګرو چې څوک د خپل ځان باره کې یوازې سوچ کوي. هغه کس ته selfish ویل کېږي خودغرضه چې د خپل ځان باره کې سوچ کوي د بل چا باره کې دومره نه کوي. مثال ته وګورئ. اگزامپل مثال ته وګورئ. A selfish person only thinks about themselves. خودغرضه کس یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي. A selfish person یو خودغرضه انسان یعنی شخص only thinks یوازې فکر کوي about themselves د خپل ځانو باره کې. بل لغت ملګرو jealous. jealous ویل کېږي سوځېدل. لکه یو انسان چې د بل انسان نه سوځېږي که نه هغه ته موږ jealous لغت استعمالوو. څه دی؟ اگزامپل مثال ته وګورئ. She feels jealous of her sister's success. هغه د خپلې خور په بریا سوځېږي. یعنې هغه د خپلې خور په کامیابي باندې سوځېږي. She feels jealous هغه سوځېږي of her sister's success د هغې د خپلې خور په بریا باندې په کامیابي باندې. success ویل کېږي کامیابي بریا ته. بل لغت ملګرو arrogant. arrogant ویل کېږي مغرور. مغرور انسان ته arrogant ویل کېږي. اگزامپل مثال ته وګورئ. He is too arrogant to admit his mistakes. هغه دومره مغرور دی چې خپل تېروتنې نه مني. دومره مغرور دی چې خپل تېروتنې نه مني. He is too arrogant هغه دومره مطلب مغرور دی کبرجن دی to admit his mistake چې خپل غلطیانې هم څنګه کوي نه مني. بل لغت ملګرو liar. liar ویل کېږي دروغجن. دروغجن انسان ته liar ویل کېږي. اگزامپل مثال ته وګورئ. Nobody trusts a liar. څوک په دروغجن باور نه کوي. Nobody هیڅوک هم trust a liar په یو دروغجن باندې باور نه کوي. trust ویل کېږي باور کول، یقین کول. بل لغت ملګرو weak. weak ویل کېږي کمزوری. کمزوري انسان ته weak ویل کېږي. څه دی؟ که ډېر کمزوری چې وي. اگزامپل مثال ته وګورئ. He is too weak to lift the heavy books. هغه دومره کمزوری دی چې دروند صندوق پورته کولی نه شي.
he is too weak مطلب هغه ډیر کمزوره دی یعنی دومره کمزوره ده to lift the heavy books چې هغه مطلب دغه درون صندوق پورته کولی نشي heavy ویل کیږي درون ته او lift ویل کیږي ملګرو اوچتول پورته کول بل لغت دی ملګرو لیزی لیزی ویل کیږي سست سست انسان ته لیزی ویل کیږي څه دی اگزامپل مثال ته وګورئ I don't like him because he is too lazy زه هغه نه خوښوم ځکه چې هغه ډیر سست دی I don't like him زه هغه نه خوښوم because ځکه چې he is too lazy هغه ډیر سست دی بل لغت یې ملګرو ایډیټ ایډیټ ویل کیږي احمق انسان ته بیوقوف احمق انسان ته ایډیټ ویل کیږي بیا کلته اگزامپل مثال ته وګورئ don't be an idiot think before you act احمق مه اوسه یعنې بیا کل مه اوسه فکر وکړه مخکې دې چې کوم کار وکړې څه دی don't be an idiot احمق مه اوسه think فکر وکړه before you act مخکې دې چې ته کوم یو کار وکړې act ویل کیږي یو عمل کول یو کار کول بل لغت یې ملګرو stupid ویل کیږي بیوقوف انسان ته stupid ویل کیږي او احمق انسان ته idiot ویل کیږي څه دی اگزامپل مثال ته وګورئ that was a stupid mistake you made دا یو بیوقوفه تېروتنه وه چې تا وکړه that was a stupid mistake دا یوه بیوقوفه تېروتنه وه mistake ویل کیږي تېروتنې ته you made چې تا وکړه بل لغت یې ملګرو unkind ویل کیږي نامهربانه چې مهربانه نه وي هغه ته unkind ویل کیږي څه دی مثال ته وګورئ he was unkind to his little brother هغه له خپل کشر ورور سره نامهربانه و یعنی مهربانه ورسره نه و دی مطلب دی څه دی he was unkind هغه نامهربانه و to his little brother د خپل وړوکي ورور سره بل لغت یې ملګرو dishonest ویل کیږي بې ایمانه چې ایمانداره نه وي هغه کس ته dishonest ویل کیږي مثال ته وګورئ A dishonest person cannot be trusted. یو بی ایمانه کس د باور وړ نه دی. A dishonest person یو بی ایمانه شخص چې دا cannot be trusted هغه د باور وړ نه دی. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی impatient ویل کیږي بې صبره چې صبر نه لري هغه ته impatient ویل کیږي مثال ته وګورئ she became impatient while waiting in line هغه د انتظار په کرښه کې بې صبره شوه دا ښځه یادوي دی هغه د انتظار په کرښه کې بې صبره شوله she became impatient هغه بې صبره شوله while waiting in line د انتظار په کرښه کې چې کله خلک په اوږد لاین کې ولاړ وي که نه انتظار کوي هغه ته waiting line ویل کیږي څه دی بل لغت یې ملګرو shy ویل کیږي شرمېدله مثال ته وګورئ he is too shy to speak in public هغه دومره شرمیږي چې په عامو خلکو کې خبرې نشي کولی he is too shy مطلب هغه ډیر شرمیږي to speak in public چې په خلکو کې خبرې وکړي یعنې دومره شرمیږي چې په عامو خلکو کې خبرې نشي کولی بل لغت یې ملګرو clumsy ویل کیږي ناپاکه مثال ته وګورئ he dropped the plate because it is clumsy هغه پلیټ وغورځو ځکه چې هغه ناپاکه دی he dropped the plate هغه پلیټ وغورځو drop ویل کیږي غورځولو ته because ځکه چې it is clumsy دا ناپاکه دی بل لغت یې ملګرو annoying ویل کیږي ځورونکی تنګونکی یا ځورونکی شي ته annoying ویل کیږي څه دی مثال ته وګورئ his behavior is so annoying to everyone د هغه چلند یعنی د هغه رویه د ټولو لپاره ځورونکی دی his behavior is so annoying د هغه دغه رویه چلند سلوکي چې ده هغه ډیر ځورونکی دی to everyone هر چاته نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او داسې نور ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم سره لایک کړئ thank you so much for watching this video